السلام عليكم ورحمة الله. خانجي سیبا او منو بای سیبا دا پختنه کړې ده که د یو چا نوم نبی الله وي نو هغه ته په دغه نوم باندې غږ کولو کې ګناه نشته دی. نبی الله نوم کېښودل دا یو مکروه عمل دی. دغه سړي لره نو په کار چې اول نه دا نوم ایښی او یا دغې مور پلار ته نو په کار چې دا نوم یې ورته ایښی ځکه دا مکروه نوم دی. خو چې اوس یې ورته ایښی دی نو د هغې باندې غږ کول دې کې هېڅ حرج نشته دی، نه پکې ګناه شته دی او نه پکې کراهت شته دی. وجه دا ده دا خو د دغه نوم نه دی، د پیغمبر نوم هسې د پیغمبر صفت دی لکه نبی الله. کو بالفرض د یو سړي بیخي محمد نوم شي یا موسی نوم شي، اسماعیل نوم شي، ابراهیم نوم شي، دا د پیغمبرانو نومونه دي. او که د هغې سره د یو سړي جنګ شي، بحث شي ورسره، یا دا یو چا ته کنځل وکړي نو هغه مقابل سړی که ده ته کنځل وکړي، د دې دا معنا نه ده چې دغه بل سړي پیغمبر ته کنځلې وکړي، ځکه پیغمبر ته کنځل کول خو دا د دین نه مرتدوالی دی. چا کو پیغمبر ته کنځلې وکړي نو هغه مرتد کېږي په دې باندې. خو که یو چا داسې کس ته کنځلې وکړي چې د هغې نوم اسماعیلي، ابراهیمی، موسی، عیسی، محمد وي وغیره د نور پیغمبرانو نومونه، نو هغه په دې باندې مرتد کېږي نه. اگر کو دا کنځلې کول په خپل ذات او خپل نفس کې ګناه ده، ځکه د کنځلو کول نه په حدیث کې منع راغلې ده. سباب المسلم فسوق وقتاله کفر. مسلمان ته کنځلې کولې دا فسق دی او د هغه سره قتل و قتال کول او هغه وژل دا بیا کفر دی. نو د دې وجې نه چا ته په نبي الله نوم باندې غږ کول دې کې څه حرج نشته دی، خو دغه نوم کېښودل د اول نه دا یو مکروه عمل